Welcome to English Grammar class. Month 2, Lesson 1. د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې لومړی درس. زموږ نننی درس اضافه حروف یا preposition ده. Preposition is a word which is used to show the relationship between persons, places and things in the sentence. اضافه حروف اضافه توري هغه توري دي چې موږ ته په جمله کې د ځای او اشخاصو ترمنځ ارتباط ښیي. مثلا on د پاسه، in په داخل کې، under لاندې، at په، off د پاسه او to نږدې. مثلا احمد is in the class. احمد د داخلي صنف کې ده. The ball is on the board. توپ چې ده د تختې د پاسه ایښی یا د په سر ایښی. Emphatic do یا تاکیدي کار. Emphatic do sometimes the to-do words placed before simple form of the verb to emphasize on an action is called emphatic do. بعضې وخت to-do verbs د verb د لومړي حالت څخه مخکې راځي تر څو یو عمل په کولو باندې تاکید وکړي. دا د تاکیدي کار په نوم یادیږي. مثلا I do come to class. زه خو صنف ته راځم. I did break the glass. ما خو شیشه ماته کړه. He does play chess. هغه خو د شطرنج لوبه کوي. Demonstrative pronouns یا اشاروي ضمیرونه. Demonstrative pronouns are those which are used instead of noun and point out person, place and thing. اشاروي ضمیرونه د هغه ضمیرونه دي چې د نومونو پر ځای کارول کیږي او یو شخص، ځای او شیانو ګوته کوي. The demonstrative pronouns consist in اشاروي ضمیرونه عبارت دي له this، دا، that، هغه، these، دغه، those، هغه. مثلا this is a student. دا یو شاګرد دی. Possessive pronouns یا ملکي ضمیرونه. Possessive pronouns are those which are used instead of noun and show possession or ownership. ملکي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي کوم چې د نوم پر ځای کارول کیږي او ملکیت یا مالکیت ښیي. The possessive pronouns consist in ملکي ضمیرونه عبارت دي له mine، زما، yours، ستاسو، his، د هغه، hers، د هغې، ours، زموږ، its، د هغه بېروح شي یعنی هغه شی چې روح ونه لري. مثلا مس ده روح نه لري. خبرې نسی کوي انسان نسی بیستای. تیږه چې ده روح نه لري. دغه شیانو لپاره کوم چې روح نه لري موږ هغه لپاره it استعمالوو. او theirs د دوی. مثلا is this book yours؟ آیا دا ستاسو کتاب دی؟ Yes it is mine. هو دا زما کتاب دی. The car over there is his. هغه ته چې موټر وړل ده هغه د هغه سړي ده. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې دوهم درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the second lesson of the second month. دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. د کتلو نه مو مننه.